السلام علیکم ورور. وعلیکم السلام. خپل ځان راته معرفي کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې عثمان دی، د پروان ولایت یم، انجینري پوهنځي کې یم، د برسانۍ ډپارټمنټ کې. ماشاءالله ورور، الله سلامت لره. زمونږ پوښتنه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په څو غزواتو کې برخه اخیسته؟ په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم په 9 غزوات کې. لږ فکر پرې وکړه. 11 نه دی؟ زه نه پوهېږم. 11 دی. لږ فکر پرې وکړه. هېڅ مشکل نشته دی. السلام علیکم برادر. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. خودتان معرفی کنید. اسمم جهانگیر شاه، ولایت نادرشاه از ولایت پروان و ولسوالی سرخپارسا. ماشاءالله برادر، سوال ما این است: حضرت محمد صلی الله علیه وسلم در چند غزوات شرکت کرده؟ در 13 غزوات. کمک فکر بکن. خود پیغمبر اسلام بخیر با 13 غزوات شرکت کرده بود. غزوات که پیغمبر صلی الله علیه وسلم شرکت کرده با کل غزوات گفته میشه. شرکت نکرده و باز یکم معرکه هست. بخیالم ده یک غزوه نکرده بود که برو مرسیه میگه. پیغمبر علیه السلام که شرکت نکرده بود برو مرسیه میگه. یک غزوه یا 2 غزوه چی نکرده بود، شرکت نکرده بود پیغمبر علیه السلام. خیر است، مشکل نیست. سلامت باشید. وعلیکم السلام. لومړی خپل ځان ته معرفي کړه. نوم زما عبدالودود، د پلار نوم یې سلیم احمد، د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ څخه. ماشاءالله ورور، الله سلامت لره. زمونږ نن ورځ پوښتنه ده چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په څو غزواتو کې برخه اخیستې؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په ټولو غزواتو کې برخه اخیستې. هغه غزواتو کې چې برخه نه ده اخیستې وویشت. برخه چې اخیستې وویشت. برخه چې اخیستې وویشت. سلامت اوسې ورور. مستحق د جایزې د اجازه به ورته ورکړم. دا هم د ستاسو جایزه. خیر اسمن الله مو ژوندي لري. سلامت. السلام علیکم.